بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في قرآنه المجيد: ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. معززو سامعین ورونو، په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د اسانه تجوید آغاز کوو او موږ غواړو چې تاسو ته د اسانه تجوید ویډیوز وړاندې کړو او هر پښتون، هر مسلمان ورور له دغه ویډیو څخه استفاده کولی شي. نو انشاءالله زموږ کوشش دا وي ترڅو تاسو ته دغه تجوید دا په یو څو ویډیو کې په اسانه طریقې سره تاسو ته وړاندې کړو. تاسو څخه زما یو خواهش دی، هغه دا دی چې تاسو دغه ویډیو د سره مکمل ګورئ. کوم ملګري چې شوق لري او هغه د زړه نه غواړي چې تجوید زده کړي، هغه هم په څو ورځو کې هغه د کوشش وکړي چې کتابچه، قلم او دغه د لزان سره راواخلي. کله چې هغوی دغه ویډیوز ګوري نو هغو ته مهمه دا ده چې هغو سره د باید قلم او کتابچه موجوده وي چې کوم نوي ټکي په دغه ویډیوز کې ورته ترلاسه کېده هغو دې په کتابچه کې لیکي. ښه سامعین ورونو، موږ آغاز کوو د اسان تجوید. مخکې له دې نه چې موږ د تجوید تعریف زده کړو یا د هغې موضوع زده کړو یا مخارجو ته راشو یا همداشان صفاتو ته راشو، اول د دغه تجوید په فایدو باندې ځان پوه کوو چې آیا تجوید موږ ته څه ګټه راکوي. دغه تجوید کلاس خو موږ شروع کوو، آیا دغه تجوید موږ ته څه ګټه راکوي. اوله خبره خو دا ده، کله چې موږ تجوید یادوو نو د دې یوه ګټه دا هم ده چې قرآن کریم باندې عمل راځي. د قرآن کریم آیتونو باندې عمل راځي، لکه څرنګه چې الله تعالی فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا. الله جل جلاله فرمایي چې تاسو قرآن کریم په ترتیل سره تلاوت کړئ. علما وایي، مفسرین وایي چې د ترتیل څخه مراد تجوید. نو ګوره، کله چې تا تجوید یاد وي تا په دغه آیات باندې عمل وکړه. بله ګټه ده چې موږ د هغه حدیث مصداق ګرځو، لکه څرنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: ان الله يحب ان يقرأ القرآن كما انزل. الله جل جلاله مینه لري، خوښ ګڼي هغه کسان چې کوم قرآن کریم په داسې شان سره لولي کوم شان سره چې دا نازل شوی دی. بل ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بل حدیث شریف کې: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې تر ټولو غوره او بهتره خلق هغه دي چې کوم قرآن کریم یاد کی، عمل ورباندې وکړي او بل ته ورسوي. بل خبره موږ سره دا ده چې تجوید ضرورت چې دی هغه دا دی چې د الله جل جلاله د مراد خلاف لاړ نشو. کله چې زموږ تجوید یاد نه وي نو د دې ویره کېدلی شي چې کېدای شي موږ د الله جلاله د مراد خلاف لاړ شو. څه معنا شو؟ الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي سورة الاخلاص کې اول آیات کې: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. دغه آیات په سر کې قل، قاف لام قل. قل معنا وایا. که تاسو قاف په ځای کاف وای، کل وای، کل مطلب ټول، قل مطلب وایا، کل معنا ټول. نو څومره فرق راځي؟ معنا کې فرق راځي. قرآن کریم کې خلق کلمه بار بار راغلی ده. خلق مطلب پیدا کړي. که ته خلق پر ځای حلقه وې، حلقه مطلب سر خریول. همدغه شان بله کلمه علیم مطلب پوی. که ته عین پر ځای الف وې، امزا وې، علیم وې. علیم مطلب دردناک. علیم پوی ته وې، علیم دردناک ته وې. همدغه شان زال پر ځای زا وې. ډېرې زیاتې غلطیانې موږ څخه په دې کې کېدلی شي. کله چې زموږ تجوید یاد وي زموږ څخه به دا غلطیانې نشي کېدلی. خدای نه خواسته زموږ تجوید نه وي یاد، حروف زموږ صحیح نه وي، نو کېدای شي موږ په دغه ګناه کې مبتلا شو. موږ به د ثواب په لټه کې یو خو الټه به موږ ته ګناه میلاویږي او موږ ته به عذاب میلاویږي. په دې سره الله تعالی دې ما او موږ ټول مسلمانان له دغه ګناه څخه خلاص او وساتي. کله چې ستا تجوید نه وي یاد تا د قرآن حق نه دی ادا کړی. تا چې کله تجوید یاد کړه تا د قرآن یو حق ادا کړ. او همدا شان قرآن کریم په عربي ژبې سره نازل شوی دی. په عربي ژبه باندې باید تلاوت هم شي.
کله چې په عربي ژبه دا تلاوت کوي باید د عربي د ژبې حروفو مطابق دا تلاوت او وویل شي. خو د عربي ژبې د حروفو مطابق تلاوت سره هغه د علم ته ضرورت لري چې هغه ته وایي د تجوید علم. یاد ساتئ ملګرو، قرآن کریم دا په تجوید سره نازل شوی دی نبی علیه السلام باندې، او نبی علیه السلام په تجوید سره صحابه کرامو ته ښودلی دی. او هغه عملي تجوید. تجوید عملي چا ایجاد کړی؟ دا خو به تاسو ته هم معلومات وي. که تاسو ته معلومات وي په دغه ویډیو کې زده کوئ او بیا عمر د عمره په ذهن کې دا وساتئ او له ذهن څخه ونه باسئ. تجوید عملی چا ایجاد کړي؟ چا پیدا کړی دی؟ تجوید عملی دا نبی علیه السلام زمون خوږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا ایجاد کړی دی. نبی علیه السلام په خپل باندې په تجوید سره قرآن کریم تلاوت کړی دی، صحابه کرامو ته ښودلی دی او همدغه شان را روان دی. تجوید علمی یعنی مدون تجوید هغه په لیکلي بڼه باندې چې کوم راغلی دی دا چا ایجاد کړ؟ دې کې به مختلف اقوال دي او دې کې اختلافات. بعض علما وایي چې د تجوید علمی دی ایجاد کوونکې ابو الاسود دؤلي رحمت الله علیه دی. بعض علما وایي چې د تجوید علمی ایجاد کوونکې ابو عبید قاسم بن سلام رحمت الله علیه دی. بعض علما وایي چې د تجوید علمی مدون خلیل بن احمد فراهدی رحمت الله علیه دی. دا موږ سره تجوید اول کلاس اوله ویډیو هیله لرم چې دغه به ستاسو خوښه شوې وي او ستاسو څخه زما دا امید دی کوم ملګري چې شوق لري، کوم مسلمانان ورونه چې شوق لري، خاص کر پښتانه ورونه، ځکه چې زموږ دغه ویډیوز د پښتو ژبه کې وي نو هغه پښتنو ورونو څخه زما دا خواسته چې موږ سره دغه ویډیو تر پای پورې ګوري. ان شاء الله دا به ډېرې زیاتې ویډیوز نه وي، دا به 10 نه ونیسه تر 15 پورې ویډیوز به وي، الا تر 20 پورې ویډیوز به وي. او دې کې به موږ تاسو ته آسان تجوید وړاندې کوو. دا موږ سره د آسان تجوید اوله ویډیو